زه کله کله سفر ډیر کوم نو کله لاهور یا پنډه اسلام آباد کې چې یم نو کوروالا خو دلته وي یقین په خدای که سهار چې ناشته کوو دا بوټان ځان له پخپله پالش کوو کله کله دا پینټ او کوټ هم ځان له پخپله استري کوو هغه وخت کې ماته د کوروالا او د ښځې ارمان راشي دا وګوره روزانه راله ناشته تیاری بوټان صفا او کپړې استري شوي او ماشاءالله هر یو څیز په ترتیب باندې جوړ دلته موږ سره قدر نه وي خو چې کله موږ په سفر لاړ شو بیا موږ سره قدر پیدا شي نو زما ټولو پښتنو ته دا خواست دی چې د خپلو ښځو قدر وکړي او ښځو ته مې دا خواست دی چې د خپلو خاوندانو قدر وکړي نو کله چې مونږه خوبه په خپل خاوند یا په ښځه کې کتل شروع کو نو د هغه کمزورۍ به زمونږ د ذهن نه وځي د هغه کمزورۍ به زمونږ د نظر نه اخوا شي او بیا مونږه ډیر شکرګزاره خاون او شکرګزاره ښځه جوړه شو نو د ښه تعلقاتو دپاره د ښځې او د خاون لومبی دا خبره ضروري ده چې په یو بل کې خوبۍ ګوري او د خامۍ د برداشت کولو صلاحیت پیدا کړي په خپل ځان کې د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي